الله تعالی دې مبارک دې ته مونږ راولي، الله دې مونږ مبارک وګرځوي او یا الله زمونږ زړونه صفا کړي. د بابا ویلې زما بچي ته دعا وکړه، یا الله زمونږ ټول بچي نیکان کړي، یا الله زمونږ په بچو باندې رحم وکړي، یا الله نیکان عالمان قارئان دې نه جوړ کړي. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. او یا الله زمونږ والدینو باندې رحمونه وکړي، یا الله هغوی نیکان تقوادار کړي، یا الله چې څومره زمونږ کورونو کې چا تر بیمار وي، چا پلار بیمار وي، چا نور څوک بیماران وي، یا الله هغه ټولو ته شفای کامله عاجله مستمره ور نصیب کړي. یا شافي الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين، یا قاضي الحاجات فاقض حاجتنا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا الله زمونږ ایمانونه تازه کړي، یا الله مونږ دې نه پاک صاف بوتلې کړي، یا الله مقدس مقام کیو، یا الله عرفات مقام کیو، یا الله د انبیاء مقام دی، یا الله د آدم علیه السلام راکو شوی دی، حوا بیبي سره ملاو شوی دی، نبی مهربان صلی الله علیه وسلم دلته ګرځېدلی دی، ابراهیم خلیل الله، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ټول انبیا دغه مقاماتو ته راغلي دي. یا الله موږ د انبیاء په مقاماتو کې مبارک ځایونو کې اگر چې موږ ډېر خطاکار یو، یا الله ډېر سیاکار یو، یا الله ډېر ګناهګار یو، یا الله د رحمت اوبه راولېږي، خپل رحمتونه راوورې. یا الله زموږ ظاهر باطن پاک کړي، یا الله موږ ډېر کمزوري یو، یا الله موږ ډېر ضعفا یو، زموږ زړونو کې ګندونه دي، زموږ باطن کې ګندونه دي، یا الله زموږ زړونه صفا کړي، یا الله زموږ د زړونو نه حسدونه وباسي، بغضونه ترې نه وباسي، کینې ترې نه وباسي، بدنیتۍ ترې نه وباسي. یا الله زموږ کورونه د خیرونو کورونه وګرځي، زموږ په کورونو کې برکتونه واچي، یا الله زموږ رزقونو کې برکتونه واچي، یا الله پاک رزق راکړي، یا الله حلال رزق راکړي، یا الله د غیبي خزانو راکړي، یا الله شاته محتاجه کېما، یا الله د چا خولې ته مدرې ما، یا الله که زموږ د علاقې نوابان دي، که خانان دي، که وزیران دي، هغه کمزوري بندګان دي، یا الله هغوی ته مونږ مه محتاجه کړي، یا الله د هغوی مخې ته مونږ مه ذلیله کړي، یا الله د زموږ خولې هغوی ته مه ورانې، یا الله د خپل در نه د غوښتو توفیق را نصیب کړي، یا الله مونږ ته یقین را نصیب کړي، یا الله مونږ باندې رحم وکړي، یا الله زموږ ظاهر او باطن پاک کړي. یا الله ډېر مشران راغلي دي، سپینګیري راغلي دي، ستا نبي مونږ ته فرمایلي دي چې سپینګیري لاس اوچت کړي، یا الله تا فرمایلي دي چې ما ته حیا راځي چې هغه زه لاسونه واپس کړم. یا الله مونږ دعاګانې غوښتې، یا الله مونږ حرم کې دعاګانې غوښتې دي، یا الله مونږ تلاوتونه کړي دي، یا الله مونږ عمره وکړه، مونږ طوافونه وکړل، مونږ صفا او مروه په منځ کې سعی وکړي، یا الله دا ټول نه قبول کړي، یا الله دا ټول نه قبول کړي، او یا الله زموږ بچي نیکان کړي، یا الله زموږ بیبیانې نیکان کړي، یا الله زموږ مشران نیکان کړي، یا الله زموږ کورونه په دین باندې آباد کړي، یا الله مونږ دیندار کړي، یا الله زموږ بچي دیندار کړي، یا الله زموږ تورسري دیندار کړي، یا الله مونږ ټول باندې رحم وکړي، یا الله مونږ سره ټول سره د فضل معامله وکړي. یا الله مونږ ته دعا چلو طریقه نه راځي، نبی مهربان صلی الله علیه وسلم چې د امت لپاره کومې د خیر دعاګانې غوښتې دي، یا الله په دې عرفات کې جدلې دي، یا الله دا आवाज کړي چې امتي امتي، یا الله هغه دعاګانې زموږ په حق قبول کړي، د کومو فتنو نه، د کومو عذابونو نه، د کومو مرضونو نه چې پناه غوښتې ده، یا الله د هغې نه مونږ ته پناه راکړي، یا الله د هغې نه مونږ ته پناه راکړي. یا الله دې مبارک مقاماتو کې به ډېر حاجیان دعاګانې غواړي، هغه د الله ولیانې د امت ته دعاګانې غوښتي، یا الله هغې کې هم زموږ حصه وکړي. یا الله چې د خپل علاقې نه راتلو، د خپل وطن نه راتلو، چا راته وټسپ کړی دی، چا راته میسج کړی دی، چا راته کال کړی چې مونږ ته دعاګانې وغواړه، یا الله هغه ټولو ملګرو دعاګانې چې څومره ارمانونه دي شرعي، هغوی دعاګانې قبولې کړي، د هغوی حاجات پوره کړي، مشکلات یې حل کړي. یا الله څومره ملګري چې راغلي دي، یا الله د دوی بچي نیکان کړي، یا الله خصوصا زموږ په کورونو کې داسې زنانې وي چې د هغوی رشتې نه وي شوي، داسې هلکان وي چې د هغوی رشتې نه وي شوي، یا الله زموږ د هلکانو جنکو ښځینو کې رشتې نصیب کړي، د چا رشتې شوي وي او هغې کې خفګان راغلي، یا الله خفګانونه ختم کړي، د چا بچي نه وي، یا الله نیکان صالحان بچي ورکړي، د چا بچي وي او هغه بدعمله وي، یا الله هغوی نیکان کړي، د سترګو اخوال یې وګرځي، یا الله په موږ ټولو باندې رحم وکړي، زموږ شرعي حاجتونه پوره کړي. یا الله که څوک د شګر بیمار وي، یا الله که څوک بله بیماري ورکړي، یا الله مونږ دې نه پاک بوتلی کړي، د زمزم اوبو کې ستا پیغمبر فرمایلي دي شفا ده، یا الله مونږ ته پکې شفا را نصیب کړي، یا الله دې نه پاک بوتلی کړي، د ګناهونو نه هم او د مرضونو نه هم، یا الله زموږ ظاهر او باطن پاک کړي، یا الله خپل رحمت سره پاک کړي، یا الله خپلې مهربانۍ سره پاک کړي، یا الله موږ سره د رحم معامله وکړي. دا ملګري دي که د کوم ملګري په زړه کې کوم شرعي حاجت وي،
یا الله د هر چا د زړه نه خبرې د دې ملګرو شرعي حاجتونه پوره کړي د دوی مشکلات حل کړي د دوی بیمارۍ لښې کړي کورونو کې اتحاد او اتفاق راولي یا الله زموږ کورونو کې پریشانۍ نه دي یا الله هغه پریشانۍ نه ختمې کړي کوم ملګری داسې وي چې هغه د څه وجې نه پریشانه وي یا الله ته پرې رحم وکړي د دې ځینې خوشحاله بوتلی کړي یا الله د عمره ده اوچت عبادت دی او موږ ډېر کمزوري یو یا الله دا اوچت عمل رانه قبول کړي یا الله موږ ډېر کمزوري وکړه ډېر هم ټوټه پوټه وکړه د عبادت حق هم ادا نه کړه یا الله رحم را باندې وکړي یا الله زمونږ دا دعاګانې په خپل دربار کې قبول کړي یا الله څه چې وغوښتل هغه هم راکړي او څه هم ضرورت دی او موږ ونه غوښتل هیر شوي دي یا الله هغه هم راته نصیب کړي خصوصا ګناهونه راته معاف کړي یا الله واړه او غټ ګناهونه راته معاف کړي یا الله نوي او زاړه ګناهونه راته معاف کړي غټ او واړه راته معاف کړي که قصدن هم کړي او که سهون هم شوي یا الله تېره راته معاف کړي نیک اعمال هم څومره مخکې کړي یا الله تېره نه قبول کړي یا الله آینده ستا نبی موږ ته فرمایلي دي چې حج او عمره یو سانچه ده یو ډانچه ده یو پریم دی په دې کې مسلمان سیده کېږي په عبادت باندې عادي کېږي یا الله دې نه پس موږ صحیح نیکان جوړ کړي صحیح مؤمنان هم جوړ کړي څومره هم ګناهونه کړي یا الله د هغې نه موږ توبه ده آینده یا الله د طاعات او عبادت توفیق را نصیب کړي ښه ژوند توفیق را نصیب کړي ستا د پیغمبر په تابعدارۍ کې راته نصیب کړي او یا الله چې کله مرګ راځي د عظیمه کلمه په زبان راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله درود شریف اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد